ددې جلسې عزتمنده صدره زما ډېرو درنو عزتمندو مشرانو امزولو کشرانو وروڼو بچو نن زه ډېره موده پس ستاسو ترمنځ یم ناجوړه وم ستاسو د ټولو دواګانو برکتو چې نن خیم که خیري او جنگ ته تیار یم یو خبره ده یو درخواست به تاسو ته کوم د ټلویزیون والو دا درخواست کړی دی چې چونکې ډېره موده پس ته تقریر کې او پالیسۍ به بیانوي د پارټیانو که ته یې په اردو کې وکړې نو به ښه نو ستاسو ټولو ټولو په اجازت به زه په اردو کې خبره کوم عزیز ساتھیوں آج یہاں ہم شہدائے بابڑہ کی یاد منانے آئے ان شہداء کی میں ان شہداء کی بات نہیں کرتا جو انگریزوں کے زمانے میں شہید ہوئے 1 سال پورا نہیں ہوا تھا پاکستان کا وہ اس پاکستان کا جو بنا تھا اس نعرے کے تحت کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ 12 اگست 1948 اسی پاکستان میں نہتے خدائی خدمتگاروں پہ گولیاں چلیں 610 جنازے تو میدان سے اٹھے بہت سے ایسے لوگ تھے کہ انہیں مردہ اٹھا کے دریا میں پھینک دیا گیا جن کا پتہ پھر نہیں چل سکا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں یہ اس اسلام کی حکومت تھی کہ ہسپتالوں کو حکم ملا کہ تم نے ان زخمیوں کا علاج نہیں کرنا یہ اسلام تھا کہ شہداء کے گھروں پہ پولیس جا کے کہتی ہے کہ جس گولی سے تیرا شوہر یا تیرا بھائی یا تیرا بیٹا شہید ہوئے اس پہ حکومت کے پیسے خرچ ہوئے جرمانہ دو اس کے باوجود ہم پرامن رہے اس دن سے پختونوں کا خون بہنا شروع ہوا اور آج تک پختونوں کا خون بہ رہا ہے اس دن کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا جس نے پختونوں کے جوان نسل کے تعلیم یافتہ وکلا کو شہید کیا میرا خیال اگر حساب کتاب کوئی کرے تو دوسری جنگ عظیم میں بھی کسی قوم میں اتنے شہادتیں نہیں ہوئیں جتنے شہداء صرف اور صرف اس سرخ جھنڈے نے اس مٹی کے خاطر اور اس ملک کی سالمیت کے خاطر دی عجیب ظلم یہ کہ کبھی صوبائی خود مختاری کے بنیاد پہ ہمیں قتل کیا جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں کبھی افغان جہاد کے نام پہ ہمیں مارا جاتا ہے کہ جی یہ اسلام اور پاکستان کے دشمن ہیں اور اب کہتے ہیں جی یہ کوریڈور کے مخالف ہیں اس وجہ سے یہ دھماکے ہو رہے ہیں میں یہ ایک بات بالکل کھل کے کہوں ہم کوریڈور کے مخالف نہیں لیکن یہ ایک بات ضرور ہے کہ جو وعدے وعید ہمارے ساتھ میاں نواز شریف نے کیے اگر وہ سچے پاکستانی ہے تو ان وعدوں کو پورا کرے اور جو روٹ اس نے اس وقت کہا تھا کہ ڈی آئی خان سے ہو کے پختونوں کے علاقے میں بلوچستان جائے گا وہ روٹ واپس کرے ہمیں کوئی اعتراض کی پی ایچ پہ نہیں کہ اتنے بڑے منصوبے اس لیے ہوتے ہیں
کہ لوگوں کی احساس محرومی ختم ہو، لیکن جب غلط فیصلے ہوتے ہیں تو احساس محرومی ختم ہونے کی بجائے احساس محرومی بڑھتی ہے، اور جب احساس محرومی بڑھتی ہے تو اس کے نتائج یہی ہوتے ہیں جو آج کل اس ملک کے ہیں۔ آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے حکمران ہار لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ کون سا افغان مہاجر آئے گا کہ ہم اس کو ہار پہنائیں، اس کو بندوق ہاتھ میں دیں اور اسے کہیں کہ جاؤ تم لڑو۔ جس وقت خون کی ضرورت تھی تو اس وقت افغان مہاجر نہیں تھا، وہ ہمارا بھائی تھا۔ اب جب ہماری ضرورت پوری ہو گئی تو کہا جاتا ہے کہ ان کو زبردستی نکالو۔ یہ پختون روایات نہیں کہ کوئی اپنے گھر سے اپنے مہمان کو زبردستی نکالے، اور اگر زبردستی کی گئی تو میں صاف کہتا ہوں ANP کم از کم اس کی مزاحمت کرے گی، کیونکہ ہم بالکل اس پہ واضح ہیں۔ پرامن افغانستان کے بغیر پرامن پاکستان کا تصور احمقوں کی بات ہوگی، لیکن یہ بھی میں ساتھ کہتا ہوں کہ پرامن پاکستان کے بغیر پرامن افغانستان کی بات بھی احمقوں کی ہوگی۔ امن چاہیے ہمیں دونوں ملکوں کو۔ آج پرزور الفاظ میں آپ سے ڈیمانڈ کروں گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں اور آپ کی تائید چاہتا ہوں کہ پاکستان کو چاہیے کہ بیٹھ کے اپنے خارجہ پالیسی، خاص کر افغانستان کے بارے میں اپنی خارجہ پالیسی کی اثر نو تعین کرے اور نئے راستے اختیار کر کے آگے چلے۔ ان کے ساتھ منظور ہے یہ بات تمہیں کہ نہیں؟ کہاں سے چل دی زما پخپلا ٹٹر نے یخی کی میں پختو کے مونگ پاٹے کل چیز شعیب خان شہید شو زما یو بیان بستاسو دا طولو دا نظر تیر شوی چیا دی منگل دا قاتلان راکی گنی منگ با پرامن احتجاج کو۔ نن در واضح اعلان کوم د شعیب خان په څلوېښتۍ به زه په یار حسین کې ودرېږم، زه به احتجاج کوم، ستاسو د ټولو نه مې تمه ده چې ماله به یار حسین ته ځان را رسوی، په شریکه به دغه احتجاج کوم. که غله راپاسي او د کرپشن خلاف په خپله احتجاج کولی شي خدای نو موږ د خپلې پاتې وینې دپاره احتجاج ولې نه شو؟ کپتان بله ورځ تصویر واخلې، تصویر لیدلو زه خو هسپتال کې وم، زه خو هسپتال کې وم، خو تصویر لیدلو وی چې د کرپشن خلاف راوتې نو دی ولاړ دی، نو ښي لاس ته پرویز خټک ولاړ دی. نو مې یاره رښتیا خبره دا ده چې وي د مې خیار سنډی. کور خپل کور یې د ګنده ډک ډیران او دی را پاسېدلې د څه کې زه د ملک کوڅې پاکوم. یو په یو یې راوالی، ستاسو د دې چرته دی یو جرنیل صاحب جنرال حامد، هغه د احتساب کمیشن مشر کو او ما تا ته به وی چې د ده نه خیر او غیر متنازع شخصیت موږ سره بل نشته. وی به درته دا او که نه به وی چې کله هغه تحقیقات شروع کړل او خبره ماڼکي ته لاړه او د ماڼکي نه بیا د چیف منسټر صاحب کور ته لاړه، داسې لوبه یې جوړه کړه چې هغه عاجز یې په دې مجبور کړ چې استعفا دې ورکړي او لاړ دې شي. ایمان دې تیر کړي چې دی نن وایي چې دغه له آف شور کمپنو لږ جوډیشل انکوایري وکړي، د جرنیل صاحب دې خبرې له هم جوډیشل انکوایري وکړي که نه.
کغلنی داغین پس دا پارلیمانی تاریخ کی لومبی ځل شوی دی چې د حکومت د پارټۍ ایم پی ای پاسي او د اسمبلی په فلور هغه وزیر اعلی ته په مخ ووایي چې ته غلې او ته رشوت هلې چا یې تپوس وکړ ضیا پاڅېد اول ورپسې بابر سلیم پاڅېد اوس به تاسو اخبار کې ګوره چې دا د لسو کسو ټولې جوړ شوي دی د ایم پی ایز او ایم این ایز او ټول هم دا یو اواز کوي چې دی غل دی هغه غل نن عمران خان را پاسولی دی څه کوي هغه به ما سره او تا سره او بل او بل سره حساب کتاب کوي دا میداني دي چې ما خوا بله ورځ په جیو ویلي دي هر یو انسان دی راشي څوک چې ځان ته سیاستدان وایي او څوک ځان ته د ډلو مشر وایي په دې ټلویزیون دی راشي په قرآن د لاس کې دی او طلاق دی وخوري چې د ده د ښځو د ده بچو کم ځای څه جایداد دی نو زه به یې ومنم ما خو په هغه ورځ قسمیه ووې چې ما سیوای د هغې جایداد نه چې د ولي خان نه راته په میراث کې پاتې شوی دی هغې کې مې ملاکمې کړې ده د سوات هغه مې خرڅه کړې ده د خپلې ګزارې لپاره او د هغې نه علاوه که زما د زوی زما د لور زما د ښځې په نوم چا څه راوویستل دا نه چې زه به سیاست پرېږدم ما دې پانسي کړي خدا نور دم دایمان تیر کی دا ځان ته چې پرښتې وایي که نه دی دم دایمان تیر کی را میداني دي شي یو دغه به ستا کاري ته یې ورله پیدا کړه زما کار نه دی بل زه یو خبره بالکل تا خبرو هم زه اردو کې کول غواړم ٹیلیویژن دپاره ٹی او آر کے مسئلے پہ آف شور کمپنیوں کے مسئلے پہ ہم حزب اختلاف کے ساتھ ہیں لیکن ایک فرق ہے ہم فرد واحد کے خلاف تحقیقات کے حامی نہیں جس کا نام بھی ٹی او آر میں اس میں پینما لیکس میں آیا ہے تو صرف پینما لیکس نہیں دو جگہ اور بھی ہیں جہاں آف شور کمپنیاں ہیں جن افراد کے نام آف شور کمپنیوں سے وابستہ ہیں ان سب کے خلاف اگر کارروائی کرنا چاہتے ہو تو ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ نکلنے کو لیکن اگر کپتان صاحب صرف تخت اسلام آباد کے لیے اس پورے سسٹم کا درمبارہ کرنا چاہتا ہے تو اے این پی اس کا حصہ نہیں بنے گی ہم کسی غیر جمہوری غیر آئینی راستے کو نہیں اپنائیں گے یہ بالکل واضح ہے ایک عجیب سی بات ہے 18ویں ترمیم ہوئی 18ویں ترمیم میں اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے جو اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے ان میں صحت اور تعلیم بھی شامل تھی آج ہمیں ڈر ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کوئی یہاں وہ بیٹھے ہوں گے ان کے فرشتے یہاں بیٹھے ہوں گے ریکارڈ کر رہے ہوں گے میری تقریر اگر تیری نیت صاف ہے نواز شریف صاحب تو پھر صحت اور تعلیم کی مرکز میں وزارت کو بحال کس لیے کیا جا رہا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں لیکن میں ایک بات کہوں جس دن بھی تم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تم 18ویں ترمیم کو توڑنا چاہتے ہو اسی دن 18ویں ترمیم بھی ٹوٹے گی لیکن یہ بھی یاد رکھو میاں نواز شریف صاحب کہ پھر پاکستان بھی نہیں رہے گا ساتھ میں پاکستان بھی ٹوٹے گا اس نازک دور جس نازک دور سے ملک گزر رہا ہے اس نازک دور میں ہمیں ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے اور جب قریب آنا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا بیان کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے جس سے دوریاں پیدا ہوں نیشنل ایکشن پلان بنا نیشنل ایکشن پلان کے 2 حصے تھے ایک ملٹری آپریشن تھا
جس کو یہ ضرب عضب کا نام دیتے ہیں. اب ضرب عضب ریاست کے خلاف منظم جنگ ختم کر سکتی ہے، لیکن جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کو پھر ضرب عضب ختم نہیں کر سکتی. ان کو ختم کرنا پھر سویلین حکومتوں کا کام ہے. اور صوبہ سویلین حکومت میں اس کے ذمہ وار ملک کے وزیر داخلہ ہیں. تو گرجتے بھی بہت ہیں، چمکتے بھی بہت ہیں، لیکن جب اسے کوئی یہ پوچھے اتنا تو قوم کو بتاؤ یار کہ تو نے وزیر داخلہ پاکستان کیا ایکشن لیا ہے اب تک، کس لیے ہم سب کو بٹھایا تھا. ANP جیسے پولیٹیکل پارٹی جس کی تاریخ گواہ ہے کہ کبھی اس نے کسی سیاسی اور فوجی عامر کی حمایت نہیں کی، ہم بھی اس وقت اس پہ تیار ہو گئے کہ تم فوجی عدالتیں بنا لو لیکن اس مسئلے کا حل نکالو. آج نہ دھماکوں کا حل نکلا اور نہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے وہ کم. کہتے ہیں جی دھماکے کم ہوئے. کل بھی میں چودھری صاحب کی تقریر سن رہا تھا اسمبلی میں، کہتے ہیں جی دھماکے اس سال میں اتنے ہوئے تھے، اس سال میں اتنے ہوئے، اس سال میں اتنے ہوئے. یہ ہمیں بتاؤ ٹارگٹ کلنگ اس سال کتنی تھی، اس سال کتنی ہے؟ تیرا کام ٹارگٹ کلرز کو پکڑنا ہے. کتنے ٹارگٹ کلرز گرفتار ہوئے یا ان کو سزائیں دی؟ یہ تو ذرا وزیر داخلہ ہمیں جواب دے. ایک ٹارگٹ کلر بھی گرفتار نہیں ہوا، نہ کسی کو سزا ہوئی. وہ گرفتار نہیں ہوا تو سزا کس بات کی؟ میں ایک بات واضح کہہ دوں پختو کے ویم چې زمونږ په دې رګونو کې هم د دغې باباګانو وینه ده چې دا د بابړې پروس شهیدان شوي. مونږ د خپل پلار او د خپل نیکه وینو سره په هیڅ قیمت غداري نشو کولی. ډېر مقصدونه چې د کومو دپاره هغوی جنګېدل ستاسو په کرم او د باچا خان بابا په دوا او په برکت هغې ته مونږ ځان ورسو. یو راته پاتې دی چې هغه به وي په دې خاوره امن غواړم، هغه امن راته پاتې دی. دې نه پس به جنګ که خیر یې د دې خاورې د امن دپاره کوو. که د هغې دپاره خپله وینه تویولي، وینې تویولو ته هم تیار یو، خو امن به غواړو په خپله خاوره. زه وخت ناوخته دی اسې مې هم زیات دی که نا نور ملګري میا صاحب دی او اجي صاحب دی او دیم د تقریر نه وویستل. وخت دونه کم و چې هغې هم دا محسوسوله چې صرف ته خبرې وکړې. د شعیب خان څلوېښتۍ خو به یار حسین ته راځئ که انشاءالله. وعده ده، وعده ده، بیا هم وعده. دلته د صوبې تنظیم هم ناست دی، مرکزي جنرال سیکرټري هم ناست دی. زه به دوی سره دونه دوی ته خواست وکړم چې دوی د ثوابۍ تنظیم سره خبره وکړي، پروګرام دې ورسره جوړ کړي. ټول به که خیر ځو پرامن احتجاج، دغه هم حق دی. تر هغې او دا به یوازې د شعیب خان د مرګ پر ورځ د څلوېښتۍ پر ورځ نه، دا به یو سلسله چالو کېږي چې دی به زما د ورکر ټارګټ کلر چې دی هغه به نیسي او به سزا کوي. تر کومه چې هغه نیولي نی، تر کومه چې زما د ورکر قاتل سزا شوي نی، تر هغې پورې به که خیر د احتجاج زموږ جاري وي. او دا یو خبره نه درته کوم، دا به نی چې زه به نن لکه د چا څه د شپې یو ایر کنډیشن کنټینر ته ننوځم او تاسو ته وایم چې په سړک پراته. دا به نی چې ته په سړک تاسو ناست یې، زه به هم در سره په سړک ناست یم، او چې تاسو په پټي کې ناست یې، زه به هم در سره په پټي کې ناست یم. زه بس په دې خبرو یو وارې بیا ډېره موده پس تاسو ته د غني خان مقه شعر در یادوم، او مقه شعر درته د غني خان در یادوم چې وایي زور زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نه وي، او وایي روک هغه مشال شه چې تیاره شي او دی بل نه وي. ډېره